مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق نبوي سيرت ثقالين محمد پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فلن تجد له وليا مرشدا. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسماء رضي الله تعالى عنها كم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم دغار ثور صبر جميل مشتبه نو معلومه شکایت صلى الله عليه وآله وسلم چیرې الله جل جلاله څخه ترڅو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د شچ خوا څخه راغلی او دغه یوسف بیتونه یې ویل خلق دغه आवाज اوریدي او بیا یې د دوی څخه واړه خصوص کې دی ترڅو چې دغه عائشہ رضی الله تعالی عنها وايي ما خپل ځان تر دې کم او اسماء رضی الله تعالی عنها وايي قرآن مجید موږ دغه بیتونه واورېده مګر دا امید مې وو چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب ولیدي چې دغه په واسطه مې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې و طرف ته رهیو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وايي قوم مشر او رئیس په مخ سره ناست وو او ما ورسول الله صلی الله علیه وسلم شاور الله علیه وسلم جبريل علیه السلام را صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اعلان د وحی په نزول کې د وحی د نزول علامه او د معلومه علیه وسلم سره مخامخ کیفیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی د نزول په وخت کې پیښیږي هغه حال مرتبط او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیزه ماکر د بیرغ پر کتم وتر او دا اعلان وکړ چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی په یو پټو سره پټ چې دنیا په عدل او انصاف ډکه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وايي په ټول عمر دغه سخت ساعت دغه تاریخ رسول الله صلی الله علیه وسلم معلوم لحظه بیا هم نن ورځ د صحابي نوم پر اشتغال د عائشه په نوم خبر یا حال داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی چې دنیا به په عدل او انصاف شدید او د تشویش ډکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی نازل بلکې دا کسان چې په صلی الله علیه وسلم دوام وکړي د ارهابي تهمت او تور پروايي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي مگر زه شپږمه واقعه په والله منورې پلار او نمی تشویش الله صلی الله علیه و آله وسلم زه په هدف چې زبریا په مخه ورغلی او الله جل جلاله ظلم نکړي کې د شام نو وايي دغه د وحی د نزول په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د نزول د حالت څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اوله خبره چې و فرمایل هغه دا څخه پټ او یا عائشه مدینه منورې ته خبر راغلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت راکړي الله تعالی عنها
وحضرت عائشه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولاړه شکر یې ادا کړ او د مدینه منورې مسلمانان نه پوهېدل چې خپل الهي برابر سره نازیده دا چې دی صلی الله علیه وسلم هغه محبت چې د دې سره درلودي نه معلومه نو مشتلر والله هیڅ کله به ودا علیه السلام نور معلومه چې کله او به الله د هیڅ شکر بل نو د مدینه منورې مسلمانانو څخه الله صلی الله علیه وسلم ابن عمر رضی الله تعالی عنه هر ورځ د ټول مسلمانانو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او استقبال شروع وکړ او د سورۃ النور چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام او درجه عزت او الله عز وجل د سورۃ النور ونور نمبر آیات کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو په زړه کې څونه ځای لري اثبت منکم ولا تحسبوه شرا لكم هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یعنی بشک یواد هغه کسان چې د عائشه رضی الله تعالی عنها مبارک یې دغه لوی او غټ حاکم او امیر هم دي دا ستاسو مسلمانانو څخه یو ډله صلی الله علیه و آله وسلم صادق مسلمانانو تاسو دغه دروغ ویل دا چې هر ځان د پاره شر وبولي دغه راوتلو د مدینه منورې دغه د دروغ تهمت ستاسو لپاره خیر وکړي هغه هم راوتل ثوابونه يهود او درجه ورکول کیږي ځکه د ټول مدینه منورې د هغه مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه واقعي په سبب یو لو واقعه تکلیف نو هر ورځ به د سهار تر باندې حضرت عائشه او د هغې کورنۍ هغه لار چې د مکه ظاهر دغه واقعه زړه منورې واقعه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دراتک په انتظار دغه لږ فخر او شرف د مکه مکرمه ولادت قتل كم وقت جل جلاله مر او ګرمي په ډېر شدید حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکي نازل چې د بعثت او د دشمنان خوار او ذلیل اول د ناشته او شرمنده او د قیامت تر ورځې پورې اول ټول قرآن وینکو او د شرف او د حضرت عائشه یا میلادي کال او سپتمبر د ذکر جاری دی درویش تاریخ او کپس له نزول صلی الله علیه و آله وسلم آیاتو یو چاته شر یا شبهه پیدا سي هغه کافر دی دا معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت او آیاتو د میاشتې په اول نو اوله د محرم هغه چې د هجري کال شروع چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دی او د میاشتې د منزلو آیاتو د نزول سبب دغه واقعات مگر هجرت بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربيع الاول یا لوري خرج په اتمه وحل او بیا مدینه منورې او د مسجد نبوي او الفاظ یې خبرې کړې چې دغه درې نفر د مسلمانانو تاریخ منافقین هم نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې وخت کې مدینه منورې ته ورسېد چې د مدینه منورې خلق مظهر تراوتل او مشکل کې الله صلی الله علیه و آله وسلم انتظار یې کړی هغه مسلمانان څنګه خپل شبه نسوي ټګول او ګرمي شدیده نو مستح او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په درو ووهل نو دوی چې اهل بدر طرف ته رهیس او د کوم وخت چې کورو ته ورسېدل د انتظار په ځای کې بل څه حمنا بنت جحش رضی الله تعالی عنها په درو ووهل حمنا د زینب رضی الله تعالی عنها علیه و آله وسلم زینب چې ام المؤمنین نور رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ځکه د لوري حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دغه يهودي چې یوازې پاتې خپل زینب رضی الله تعالی عنها خپل او جبه وسه صلی الله علیه و آله وسلم عائشه رضی الله تعالی عنها وایي مگر زینب يهودي ځان نشای ټینګولای او په لوړ اواز نه بنوه یا بني قيل په دې موضوع کې خبري ولا اولاده اما حمنا چې زینب رضی الله تعالی عنها جبه ونسه فاني نکو او په درو او يهود هو دغه قبيلو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یا بني قيل هذا ټول مسلمانان قد جاء جد او منافقان او خلاص ویل کیږي یعنی منافقان د خلاصېدو لپاره بخت او نصیب یو دا چې هغه په اشاره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر ځان دلیل نه خبر ډیر ژر نشر خو نور خلک یې هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلي په تلوار یا اسلحه راوړل یا جزاء لکه قصاص الله اکبر تلاش پرې کېده په درو وهل تکبیر مسلمانانو د عمرو بن عوف کې واورېدل سوی هغه مناسبت چې دوی کړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مگر منافقان د خوشالۍ تکبیرونه شروع کړل
د هغو دپاره پاکېدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو رئیس المنافقین چې الله عز وجل هغه په دغه آیاتو کې اشاره کړې صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي دي په شوق او محبت سره عذاب عظیم دی ستړی مه سې او الله عز وجل فرمایي والذي تولى كبره الله صلى الله عليه واله وسلم له عذاب عظيم او يعني هغه عز وجل چې دغه دروغ مشرتوب او رهبري کول په څلورم نمبر موضوع مسؤلیت پر غاړه اخیستی و چې د ابي زوی منافق دی وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه په آخرت کې او په دنیا کې ذلت او رسوایی چې د قیامت تر ورځې به نبی کومک او مددگار دی او الله او همدار جبريل د ابو ايوب انصاري رضی الله تعالی عنه دربیه او فکر تعریف وکړي کم چې د په دغه موضوع کې زبير رضی الله تعالی عنه وايي الله عز وجل د سورۃ مسلمانان په 12 نمبر آیات الله علیه و آله وسلم سره لولا اذ سمعتم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ربيع الاول يعني ولد كم تاسي دغه خبره واوري د مدینه منوره ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د خیر ګمان کوي او دوی ټول ویل دا خبره ښکارا او معلومدار دروا نه فرجي نور معلومه چې کوم یو د ابو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کلمدار ته اشاره ده او دوی د عمر هم کوم وخت چې دغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه فرق نه کوي ایوب او هر یو چې کوم یو رسول الله دی آیا ته دغه خبرې دا د ګرمۍ چې خلک یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په اړه کوي او پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه جوړه دلته نو ټول خلک توسوه چې دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او دغه بل ملګری یا ابو ایوب رضی الله تعالی عنه عائشه پر ځای وای د مدینه منورې ټول خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استقبال د صفوان پر ځای وای دغه سم کول دا داسې خوشالي ورځ و چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې ایوب رضی الله تعالی عنه پر مدینه منوره عائشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه د مسلمانانو مور مگر تا ډېر الله صلی الله علیه و آله وسلم او بیا صفوان رضی الله تعالی عنه تر ماشه هم په کور کې نو څنګه به موږ پر دوی شک صلی الله علیه و آله وسلم د ځان په خبر کې څلور ورځې تیر کړې د دوشنبه ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه او پنځشنبه وساتل او په دغه ورځ کې د قباء مسجد جوړ په دغه حالات کې اولین مسجد دی چې په اسلام کې نور سره هم باید په ادب او احترام معامله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول رضی الله تعالی عنه او دا کار په اسلام کې د مسجد اهمیت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسجد یوازې د لمانځه ځای نه دی بلکې مسجد په اسلام کې د هر شي او هر او مصرف ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل مال مرکز مسجد د جنگ او جهاد لپاره د لښکر موضوع کولو او مرکز مسجد د مهمو او لویو اجتماعات مرکز بدلاوه مسجد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ټول مصرف مرکز دی او د هغه نه کې مسلمانانو لپاره عام او رئیسي مرکز دی نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قسم چې تر دې ورځې مقصد مستحب رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و آله وسلم تر هر څه د مخه مسجد الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورۃ النور 12 نمبر آیات الله عز وجل د سورۃ التوبه په 108 نمبر آیات کې دغه مسجد مبارک فرمایي لمسجد للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين چې د الله يعني خامخا هغه مسجد د قباء چې تابع او اساس د اول ورځ څخه پر تقوا او پرهیزګاري او شای چې تر هغه ګناه جوړ او لائق د دې دی چې په هغه کې د باندې لپاره ودرېږي رضی الله تعالی عنه په دغه مسجد کې داسې خلق دي چې دوی دا خوشنور کوي خپل ځانونه د ګناهو بلکې په دې سره امر کاوه چې د مستحب رضی الله تعالی عنه خران پاکونکي او نور دا مسجد ساده او د خټو مسجد
دغه مسجد ته جوړولو په کار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم والله ټول اصحاب کرامو ګډون او اشتراک خوښ نه لري او په لږ الله عز وجل دغه عفو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قباء کې یو څل لږ ورځې او د ډېر رحم خاوند شنبه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دغه آیات شریف واورید خلق مرتبط او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ربنا نحب يعني بشكل الله صلى الله عليه واله وسلم دخل ژوند خوشو د هغه کارونه نو یا خپل قسم ماتي خاصه د هغه مهاجر مسلمانانو ژوند او د مستحب او نفقه برته ورشو کوم وخت په قباء کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هغه نفقه د قباء په نسبت د جمعې چاند نو یو بنی نجار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماګان و مقصد دا یو فتنه و هغه هم د او تر سره د کې جهاد نکړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جهاد الله عز وجل مسلمانانو نور کارونه بند په داسې حال کې سوسو چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په شاور سره د درواغه جوړ د مدینه منورې پر طرف راهي پلان کې د جمعې د منځ وخت چې به صحیح معلومات د مدینه منورې خلکو تر دغه د مخه د جمعې المنځ کاوه ځانونه د خلکو د عیبونو سره وسات چې د جمعې المنځ کوي هغه د یو چا پر عزت ابن زراره الانصاري رضی الله تعالی عنه نن ورځ ځینې خلق د نور د جمعې المنځ د خرابولو د زراره رضی الله تعالی عنه په خپل څخه چې د هغې خبرې د جمعې اول صحیح معلومات نفر یا په خپل د هغو خلکو څخه پوښتنه وسی نو د دې جهاد څخه د علماء وايي چې د جمعې خبر د شرطو او معلومات یو دادي چې د فرض په تشویل کې کوشش هم کوو مګر دا هغه دلیل نه ګناه ده ځکه فرضاً په دغه اول جمعه کې د خلقو تعداد یو څه الله جل جلاله بیا به یو څه نفر نو دا څنګه چې مخکې درته وویل خلک ودغه عادت ته مجبور دغه د شک او حل استراب تشویش او پریشانی اوریځي چې هغه دغه عادت د فضا څخه استثبات مقصد د جمعې المنافقین اول په داسې رسوایی سره مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه د اصحاب ابن زراره رضی الله تعالی عنه دغه واقعیت چې بیا د نفاق واقعیت پیښ شو تر ټولو د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قبیله ودته عتاب او سرزنی طرف رهیدي او د سالم معاملات سره کول د کورو رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د منځ په ادا کولو امر وای چې د جمعې المنځ په دیار کې د سالم ابن عوف ادا د جمعې په دغه منځ کې خلک څونه نفرو د په وجلو سره امر او د المنځ خامخا خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل نو دغه خطبه هغه اولینه خطبه ده چې الله علیه وسلم زما تر کارو د شروع عظیم برکت وای يعني په اسلام کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله خطبه د غزا او د حدیبیه په دیار کې د بنی سالم ابن عوف وویل اول او دغه د عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سریه د جمعې تر منځ وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخل عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د بنی کلب مدینه الرسول صلی الله علیه و آله وسلم سره بدل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او داور مختک د مدینه منوره په تاریخ مبارک یو روښانه او ځلانده ورځ په دغه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخليدي د مدینه منوره کورونه او کفه نو د خوشالۍ په پاچا لور په نکاح او زواج عبد الرحمن ابن عوف او د انصار انجنو او هلوکانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې په نتیجه کې ټول دغه مسلمانان په ګډه او عبد الرحمن رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم من ثنیات الوداع د بنی کلب د پاچا لور علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا جزيرة العرب ملوك الطوائف يعني هر قبيلة پاچا درلود وصاحبه أبو بكر د علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سرية
همدارنګه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بني سعد ابن بکر ته چې په فتک کې اوسېدل د 200 نفرو سره ورولېږي چې دغه ټولۍ د لېږلو سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سعد ابن بکر غواړي چې د خیبر د یهودو سره کومک وکړي. نو یا علی رضی الله تعالی عنه د 200 نفرو سره ورولېږي. علی رضی الله تعالی عنه به د شپې تکاوه او د ورځې به کمینې وي. په دغه وخت کې د بني سعد یو جاسوس ونیوي. هغه هم اقرار وکړي چې هو بني سعد د خیبر و یهودو ته ولېږل چې موږ بني سعد د مسلمانانو پر ضد ستاسې کومک کوو په دې شرط چې د خیبر خرماوي یا کجور به موږ ته راکوئ. او دغه جاسوس د بني سعد د حیواناتو د یو ځای کېدو ځای وښود. نو علی رضی الله تعالی عنه پر بني سعد حمله وکړه چې په هغه حمله کې 500 اوښان او 2000 پسونه په غنیمت ځینې بوتل او بنو سعد په خپله وتښتېدل. او د بني سعد رئیس وبر ابن علیم دریم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و وادي القرى ته ولېږه. ځکه هلته د فزاره قبیلې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ترور کې یا ووژني. د فزاره په قبیله کې یو شیطانه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده. دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو دپاره 30 نفره جنګیالي د خپلې کورنۍ څخه سره یو ځای کړي وو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورولېږي چې دغه ښځې او د دې کورنۍ ته جزا ورکړي. په دغه سریه کې سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هم ورسره و. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه وایي زه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ووتم. د سهار تر لمانځه وروسته موږ پر دغه قبیله حمله وکړه. هغه کسان چې وژل کېدل ووژل شول. خو ما یوه ډله ولیده چې ښځې هم پکښې وې او د غره و طرف ته په تېښته رهي وه. زه پر دې وبېرېدم چې تر ما د مخه به غره ته ورسېږي. نو مې د غره او د دوی په مابین کې غشي وویشتل. دوی چې غشي ولیده ودرېده. په دوی کې یوه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده او د دې سره د دې لور چې ډېره ښایسته وه ورسره وه. دوی مې بندیان ونیول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مې راوسته. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د دې لور ما ته په بخښه راکړه. بیا چې مدینې منورې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام قرفه لور زما څخه وغوښتل او بیا یې مکې مکرمې ته ولېږل چې په دې سره یې د مسلمانانو بندیان د هغه ځای څخه راخلاص کړي. ام قرفه چې ډېره شیطانه ښځه او دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو اراده یې کړې وه او د خپلې کورنۍ څخه یې 30 نفره جنګي پهلوانان د دغه کار لپاره تیار کړي وو. خو دا په خپله جزا ورسېده او هغه 30 نفره یې ووژل شول. څلورم د کرز ابن جابر الفهري رضی الله تعالی عنه سریه. کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د بدر تر غزا د مخه یې د مدینې منورې پر اطرافو حمله وکړه او بیا مسلمان سو. دا هغه مشهوره بیتونه دي د فتح چې د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شوال په استقبال کې ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخل سو. پر هر کله چې راسي چې د عقل د کلی مشرانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته راغی او غوښتل به په اسلام سره اظهار کاوه صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان نه سره پاتې خو په ښکاره سره اسلام راوړ او ویل به او دلته په مدینه منورې کې اوسېده. زموږ سره پاتې او مرض زموږ سره عادت چې په عربي کې وخم ورته منعسته ساری او وبایي مرض عادت ستا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړ چې هغه ځای ته ولاړ چې هلته د مسلمانانو د بیت المال په شان ساتل کېده او د دوی د مرض د علاج لپاره دې د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وو.
خو هر یو دا تمنا او ارزو درلوده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم جوړ کړ. د د په کور کې کوم وخت چې صحت پیدا کړي نو د انصارو نو یې هر کور شان ساتونکي او تربیه کوونکي ووجه د اوش قیزه ونیول شان او سره یا رسول الله عدد فرانس عده او مناعه رسول الله صلی الله علیه و وسلم صلی الله علیه و وسلم ورته ویل او جابر رضی الله تعالی عنه د مقصد شای نفر اصحاب کرام په ملګرتیا دا الله جل جلاله د طرفه امر صلی الله علیه وسلم هغه ځای ته لاړ شي ورنیینو ته ما د حسابونی د پاره والالهی لارزنی ورکه الله عز وجل کړه شوی ده. الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا قبول کړه او د دې څخه شوی او رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویل دا امر کړی شوی ده. خلق به او پرېښول دغه خلق او شی او هم او شو خپل اختیار پرېښول او په دغه داس مجبور کول او یې راګرځول. دا د دوی د هغه عمل جزا چې یواره اسلام هر کله چې بل خلق به غوښته چې او شو مګر ساتونکي صلی الله علیه و سلم ورته ویل پرېږدي ورونو دا هغه غزاوی چې دغه اوسنی مسجد نبوي او بني ودای ته ورسېده ورسته چې اواره او خرابه مګر په دغه ټولو غزاو او سریو کې دا څه جنگ نه دی سوی چې زیات قتل او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټول غزاو او سریو کوچنی حمله سوي دي یو څو لار په حقیقت او شاته وکړه سریو ته معلوماتي دوره او تعلیمي حملات ویلای پر دغه مبارک د مشرف د بیرولو د پاره کې جل جلاله د اسلام قوت نه باله او مشرف کوي او پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم تر نظر وباسو مستداره معلومات چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ماماګانو د مسلمانانو د کوروس او د اسلام د دشمنانو معنویات عز وجل توفیق چې اوس د اسلام دشمنانو ته د رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت خوشو چې د خپل ماماګانو سره وانه شان او د علیه الصلاۃ والسلام په نزول خاصه د مسلمانانو برتري خلق پر رسول الله صلی الله علیه و سلم راټول دي او خبري سره کوي هر یو وایي چې مشکر راځه په حقیقت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه په تلوار راغلی او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سامانیه او د جزیره العرب او خپل کور ته اسلام پر وجود او بقا رسول الله صلی الله علیه و سلم پښتنه وکړه چې ما سامان چیرې دي ورون ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هغه مخمود په جزیره العرب کې حالات الله صلی الله علیه و سلم وفرمانو پګټه المرء مع الرحمه يعني او د اسلامي دعوت کامیابی په قرار د رسول الله صلی الله علیه و سلم د استوګنی شرف او داسې مقدمه شروع شوه چې مشرکان په دې سره اعتراف وکړي چې د مسلمانانو د حق چې خپل عبادت رضی الله تعالی عنه راغلی هذا مسجد الحرام چې د شپږ کلو راهیسې مشرکانو مسلمانان د هغه څخه منع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه په خوب کې ولید چې د امزکه د علیه الصلاۃ والسلام او د اصحاب مسجد الحرام ته ور داخل شو ویل ولی او متصرفی واخسته پر کعبه شریفه طواف وکي رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایي ځنو خپل سرونه وخرول ارتخرانیسم او ذنو غچکر هغه ویل رسول الله صلی الله علیه و سلم قیامت استا اصحاب کرام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل یا دوی دا ګمان وکړي چې په دغه کال کې مکه مکرمه ته داخلي او رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل اصحاب خبر چې زه د عمره د پاره زم بیان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر وکړ چې پر دغه ځکه د سفر د پاره دي ځانونه تیار کړي په مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد چې تاسو ویني او د شاوونه په شهادت کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم اولنۍ مسجد پر دغه مګر صحرایي عرب نور سره وو فصل بیت الله الحرام څخه قبیلوي مسلمانان نور سره ووته هغه مبارک ترين مشرف ترين مسجد کې حالات خراب جوړ شو تر اوسه جوړونه او دغه مسجد لپاره د الله جل جلاله خوښه او اختیار او خوښه او خپل اختیار ته پریښول او مسلمانان مکه مکرمه ته الله جل جلاله په اراده پر دغه ځای چې وجل کیږي نو پر دغه ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او سبب هم ده چې دغه ځای الله عز وجل دغه مسجد لپاره اختیار کړی دی نه بل
اوس او نو رسول په الله دغه صلی الله پاک علیه او مبارک وسلم ځای کې د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع شو. او د مدینه لکه منورې څرنګه چې مخکې مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دې سفر کې ابو ایوب رضی الله تعالی عنه کور سلمہ رضی الله تعالی عنها نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه لوړ کوټه ورکړه. په دې سفر کې ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا نه ده مناسبه چې زه تر تا لوړ وګورم. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکه مکرمه پر طرف رئیس و. زه به کښته ورسېږم او وزیر خلیفه ته ورسېده ابو ایوب رضی الله تعالی عنه قبول کړ او دا ځای او هلته د مسجد په جوړولو شروع وشو او د مدینه منورې څخه کرام کار لري دي بیل څنګه د اول ورځې د مسجد په کار شروع وشو. احرام الله جل جلاله موږ د دې لپاره راستولیو چې ځکه آباد او ودان الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره ندی راوړي. یو شپږ نمبر آیات کې فرمایي کعبه شریف عزت هو انشاءکم من الارض د علیه الصلاه والسلام د جنگ څخه په امان دي. یعنی همدغه الله تاسو د ذکر پیدا کړیاست هدي وهغه کسانو ته ویل کېږي چې علامه دار طلب در څخه کوي. علامه دار کېدل الله جل جلاله زموږ څخه د اوس تعمیر او آبادول غواړي. دا د دې علامه ده چې دغه اوس د الله جل جلاله او فوري شروع په حرم کې حلال د مسجد د جوړولو په وخت کې به صحابه کرامو د ستړیا د لیکولو لپاره دغه بیتونه ویل اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجرين. داسې نشانی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هم د اصحاب کرامو سره کار کاوه نو د علیه الصلاه والسلام به هم دغه بیت د دوی سره الله جل جلاله د رضا لپاره حلال دي. خطاوتل داسې دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الا عيش الاخره د هدي د فاغفر للمهاجرين او د مکه مکرمه په طرف رئیس ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شعر نوای او الله جل جلاله د سوره یاسین په 18 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر الله عليه وسلم او ملګری يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم تمر شعر نبي وصولي او نزل الشعر ويل شاعر بلا جنگ وكم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله چې شعر وای به حلال یو پرېږدي خپل شعر نه بلکې د بل چا په شعر کې به هم خطاوتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هر چا په د غدر څخه بیرېږي نو یې د احیاء هغه شعرونه چې د صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې اسلحه په خلقو کې مشهور او خلقو په ویل دوی د علیه الصلاه والسلام نه ویل او کله وغوښته چې وایي د احرام د حال سره د شعر د وزن په واو نثر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو دغه د مسجد په کار کې چې د مسلمانانو شعر وایي د علیه الصلاه والسلام هم چې د قریش حال ورته جبه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصفان ته نږدې سو هغه د معلوماتو نفر ورته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حبشانو قبیله او نور ډېر خلک ستاد جنگ د پاره او کډې ورسره پورته کوي واړي چې تا د مکه مکرمه د صحابه کرامو منع کولو کې ډېر کوشش کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي نو د خوښه چې دغه خلک چې لازم مخ ته راوتلي دي دوی پریږدو او د دوی په کوله حمله او پورته کوي. دوی د موږ په انتظار ناس نو به غمجن او که د خپل کورنیو د خلاصولو لپاره راغله هلته به غاړي ورپرېږدي او که غواړي چې د مکې مکرمې پر طرف ورسېږي کوم څوک په مخ کې ودرېده د هغو سره به جنګ او په عین حال کې دغه دوی عجبه پیشګویي هم ورته وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله او رسول الله چې هغه دلته وژني موږ د عمرې دپاره راغلي نه د چا د جنگ دپاره نو که چیرې زموږ او د کعبې شریفې په مابین کې څوک ودرېږي د هغه سره به جنګ کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو د الله په نامه سره ګرځي د کعب ابن لؤی لښکر یې پرېښاوه او مخ پر مکه مکرمه رهي قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوتلو خبر واورېدی نو یې یو مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغې کې یې دا تصویب کړه
په هر طریقه سره چې وي مسلمانان به نه پرېږدو چې مکې مکرمې ته داخل سي نه د عمرې دپاره نه د بل شي دپاره اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشانو څخه مخ واړوه دلته بیا یو سړی چې د بني کعب څخه ورته راغی ویل قریشو په زیتوا کې درته اړولي دي او 200 سپاره د خالد ابن ولید په مشرۍ د مکې مکرمې پر عمومي لار ورته ولاړ دي خو په یوه شپه کې د جنګ لپاره آمادګي او تیاری نیولې چې موږ د پوره لپاره تر مکې مکرمې د باندې را ایستلی وو او هغه حرم پر حدود یې اړولي ورونو روس په د مکې مکرمې د ښار او د حرم په باره کې یو څه معلومات درته بیان د مکې مکرمې په ښار کې کعبه شریفه ده د دې امکان چې دا مسجد دی او دغه ځای ته مسجد الحرام ویل صلی الله علیه و آله وسلم او د مسجد الحرام پر شاوخوا بیا یو ډېره پراخه منطقه ده موږ به وته حرم شي نه درلودي په حرم کې د مکې مکرمې ټول ښار داخل او ټول شپه ویش پاتې بلکې تر ښار د باندې منطقې هم په حرم کې داخلي صلی الله علیه و آله وسلم حتی هم په حرم کې داخله ده دا چې تکشته او موږ د حرم د باندې نه صحیح مقصد دا چې د حرم منطقه جوړ یا حرکت وکړو او د تیر شپې په حرم کې جنگ او ښکار نه دی روان چې حتی د درستو او وسو په هم نه دی جایز دا د امن منطقه صلی الله علیه و آله وسلم هم تجاوزونه غوښتنه حرام کړه او هغه حتی په جاهلیت کې هم دلته جنگ کول رضی الله تعالی عنه وای موږ د حرم څخه د باندې یو بل منطقه صلی الله علیه و آله وسلم ته بمو میقاتونه ویل دا چې بمو میقات یا میقاتونه هغه ځایونه دي چې هغه چا ایوب چې د حج یا عمره نیت کړی وي علیه الصلاه والسلام د لاس وهلو د ځای څخه خواړه خورل دغه د احرام مسأله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خدای ته مقصد قصه ده نه د احرام مسأله ګټ کړی و چې هغه د ځان لپاره مفصل بیان راوړي د علیه الصلاه والسلام صلی الله علیه وسلم د عمره اراده درلوده نو یې د میقات څخه احرام وته یا رسول الله او دغه ټول لار چې تقریبا 1500 کیلومتر کېږي د مکې پورې راغی او موږ په هغه کې ساده لاس وهلو یعنی حرم د باندې ورته نه دي چې په هغه کې نه جنگ جایز دی او نشکار چې ستا اول قریش حرم د باندې ورغله ما او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرم منطقه ته داخل شي بیا نو استل مشکل دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او کبیا په حرم کې جنگ سره وکي د خبر په عربو کې نشریږي چې قریش یو حرم کې خلق ول رب سره مناجات کوي نو د حرم عزت او حرمت ماتي ایوب وایي چې دا کار په عربو کې ډیر بد او تر دغه ورځې وروسته مو بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په قولو کې د حرام منطقه ته داخل کم شي نه ګډاوه که حرام ته نه وصل دا نه هیڅ چې د توه کوم چې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د امانتو د رسول د پاره په مکه مکرمه کې پاتې شو او د تیاری په حالت مدینه منوره ته راغی دغه لشکره سره د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د هجرت وروسته ابو سفیان چې په دغه وخت کې مکه مکرمه عمومي مشر د نن په مکه مکرمه صلی الله علیه و آله وسلم سره نو او د قریش امانتونه قسم کړی چې مسلمانان او حرم ته د نن نه پریږدي د مکه مکرمه په شان کې نه د بل لپاره د هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مشر خالد ابن ولید او په دغه وخت پر هغه چې د ټول خلقو امانت ورتسلیم کړ او دې ټولې به امانتونه ورتسلیم کړ او غزمه ویل یو امانت نه دی پاتې ابن سفیان الكعبي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکالت خبر ورکړي علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه جنگ د پاره راوته او د پلانګانو پوسټونه اغوست مدینه منوره او قریش د عادت وو چې د سخت جنگ اراده به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای او ملګری رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن الحارثه هغه چې په وفات کې زید ابن محمد ورته ویل یعنی زما او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه زه پر خلقو کامیاب شوی وای د علیه الصلاه والسلام په کور کې لوي شوی زما شرف او عزت نو دغه شرف او عزت مکه مکرمه ته ولېږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اهل چې دوی راولي قريش ابن الحارثه هم مكه مكرمه تولاري حتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهل بيت كرام دغه موقف
او د رزق چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجات او دوی لونی قریش فاطمه او ام کلثوم حتی نه غواړي اسامه ابن زید صلی الله علیه وسلم د عمره کولو اجازه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یولو صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله تعالی عنها پتا چې د العاص زوجه چې د قریش د لشکر تر شام تیر کی یعنی د غیر مشهور لارې څخه وحرم ته داخل سو نسو برابر ترڅو چې مکه مکرمه ته داخلېدو لارې معلومه او مشهوره وي او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم هغه لور مدینه منورې څخه راغلي دي غواړي چې پر ونه بلد لار مکه مکرمه ته عثمان رضی الله تعالی عنه د شر څخه خلاص همدارنګه د دوی سره عبد الله ابن ابي بکر زده حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ هم الله علیه وسلم وفرمایي اسماء او عائشه مسلمانان پر داسې لار نه کړ چې هغه اصلا لار نه و ډېر تکلیف ستړیا او مشکلات تعالی عنها قصه د بیان چې د هغه پر داسې لار نه کړی دي چې هغه لار نه و په هغه وختو کې مدینه منورې یو تبذرونه او شیلې چې هر څوک په اول ورغلی او زحمت سره فراتله خو بیا هم او حتی د ثانیه وجل ځکه د کفارو د عائشه رضی الله تعالی عنها وايي په هیڅ نو خبر کوم وخت چې ابو بکر اوس د مسلمانانو دراتک په انتظار کې الله تعالی عنهما مسلمانان مدینه منورې ته ولاړ او د کفارو د لشکر وشاله مبتلا او اختص رسول الله صلی الله علیه و وسلم او مسلمانان د حرم او منطقه ته ورنږدې کیږي او کفار د امیدي شعرونه وایي په انتظار نو وایزه ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته د حرم او علامات ور خبر کړي ورونو بیا نو رسول الله صلی الله علیه و سلم خاص علامه شوول الهی چې په مدینه او مشترات منطقه معلومه لکه زموږ محبت د مکه دغه ځای څخه باید د حرم محترم او عزت ځای کې پکاسه او پیمانه کې برکت واچوي پیژندلو د پاره او دغه تبه نقل یا د دروازې د شیشه او قسم ډیر شایسته علامه د شول سوي د رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه وسلم مرحله بیان پای ته دغه د حرم او علامات دونه ورنږدې سو چې د دوی او د حرم د علامات تر مابین فقط د مکه مکرمه د دعوت مده در لساله دوام دي چې مسلمانان د حرم منطقه ته ور داخل شي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت خپل اراده چوکاتو د شمولونو لپاره او یو څه تفسیري ته ضرورت ویل دي څخه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مفهوم ځان پوک رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش هغه وخت چې وکړي چې مسلمانانو د اول وار کرام را حبشه ته هجرت کشویه وهي د هجرت مبارکي په مختصر ډول سره دونه وایم صحابه کرام وایي یا رسول جلاله او شت شرط او عقیده رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل کوم وخت چې د دین احکام او عقیده کې دا هغه چال د خرابۍ سره مخامخ کم چې فل دین د تک څخه منع تهدیدیږي د فل قصه خو مخ او وطن مال او جاه د ابراهیم چې محمود نه او ابراهیم غوښته چې په دغه کعبه شریف مسلمانانو دا فرض کړی دی چې د دین او عقیده د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان قرباني کړي او د کعبه شریف د نړولو څخه منع مال او دارایی الله جل جلاله او کسب وکړ هم هغه الله جل جلاله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کړ چې حرم ته د الله عز وجل د قانون تقاضا ده چې معنوي قوت هغه چې په سالمه عقیده او په حق دین کې پروت دی د ابو پر یو حوض واړول د وطن ګټ رسول الله صلی الله علیه و سلم امر وکړ چې د لې واړو په هر اندازه سره مسلمانانو تر حرم د باندې اسلامي اخلاق او پولیس د جنگ څخه هم نه پامه او دغه د ابو په حوض کې دوه اندازه سره چې خلقو په لفظ عبارت او ډیر ژر هغه اخلاص خلقو د ابو د استوالي او تند څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم د شکایت وکړي د اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل غشو د جعبه څخه یو غشي راويست او دغه غشي په دغه حوض کې ودرول راوی د حدیث وایي په والله دغه غشي د ځای څخه تر هغو براوتلې یا بهیدلې چې موږ دغه ځای څخه براول چې شاهد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه و تبنن رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د عقیده د طرفه د حدث تقدیر یو ملت چې په هغه کې صلت الرحم او مادیات د طرفه د خپل شو ولای قبول کوم
یعنی ملتونه او وطنونه به د ځان تابع او د صلح ګرځي. طلب یې کاوه زه به صلح ورسره او وکړم. واقعیت کې نو رسول دغه الله ملت صلی الله په علیه ډېره و آله تیزۍ وسلم سره د صلح او خرابۍ دوستۍ او په نیت بربادۍ دلته پر طرف واړوه. رهي دي. ځکه الله خو جل دا چې جلاله زه او ته د مکې د هغه مکرمې د خرابي او ننوتلو بربادي څخه نه وینو منع کوي. یا یې نشو هلته لیدلی قریشو ته حال د هغه ورغی سبب چې د رسول الله تاریخ صلی د الله علیه و اوږدوالي آله په وسلم مقابل کې د دوی د تر شا انسان تېر د عمر او قریبا لږوالی چې او حرم ته کوتاهي داخل ده. قریش دغه راخطا ملت د خرابۍ ځکه پر که طرف مسلمانان تګ حرم ته او داخل سي رفتار د دوی د لپاره تاریخ مشکلات جوړېږي. نشي سترګې نو لیدلی په ډېر تلوار د نه د مسلمانانو و غافله طرف او ته کم ورغی. عمره انسان ویلي ده چې جست. مسلمانانو تر حرم نو د ځکه باندې الله خیمې عز درولې وجل دي. د دین قریش او په عقیدې تعجب په کې لار کې د مسلمانانو په وسه پوره وه په مال چې او حرم ته وطن داخل سره سي. قرباني مګر شریعت نه دي او داخل سوي. قانون څه مقصد ګرځولی یې دی. دی؟ دغه قرباني د مسلمانانو دپاره او ویل موږ باید پوه سو د چې د مال او مسلمانانو وطن مقصد څه دی. ژوند او عزت چې عمره ضامنه مقصد ده. وای خو حرم ته به داخل سوي په وای. اوله مرحله کې بلکې د دوی دغه مقصد ټول شیان د لاسه نو ورکړي. ځکه یې تر د دغه حرم ته باندې حقیقت د اړولي اثبات دپاره او د اصل مکې حرم مکرمې ورسره څخه ده. و مدینې او منورې په ته عین حال رسول کې الله صلی احرام الله هم علیه و آله تړلی. وسلم هجرت کفارو ته حال نه معلومیږي لوی چې او مسلمانان کافي د دلیل جنگ اراده لري په ظاهر او ښکاره سره د رښتیا وطن هم د پرېښول او مسلمانانو ضایع حالت کول و. دواړه احتمال لري. مالونه او ځکه کورونه کې یې د عمرې پرېښول. اراده وای خو زموږ په داخل په اصطلاح حرم کې په به یوه اړولي پټو وای. کې د مکې مکرمې اوس څخه مشرکان ووتل. په تردد خو په کې حقیقت چې کې څه وکړي. دغه هجرت آیا د دغه وطن عمره ساتل کوونکي و. د مکې مکرمې د ننوتلو پس څخه له منع لږو کلو کړي څخه او د بیا دا هجرت خبره په نورو عربو کې د نشر هغه شي دین او عقیدې چې په قریش برکت خلک د چې عمرې دوی څخه د منع هغه د کوي ساتلو دپاره او وطن هغه پرې بیا پر ایښی قریشو بد وایي. و هغه وطن نو ته قریش فاتح وایي او معلومات کامیابه به ورغله. وکړو او خبره به په یقیني هغه ډول کسان ځان ته معلومه کړو چې مسلمانانو ته جنګ آزارونه کوي ورکول عمره. او د رسول الله صلی اوس الله علیه و چې آله رسول وسلم الله د صلی وژلو الله اراده علیه و یې آله کړې وسلم وه. او اوس په هېڅ مسلمانانو بد نیت دلته همداسې واړول ورنږدې او کېدل. مطمئنه شول. اوس نو به د رسول الله بدیل صلی ابن الله علیه و آله ورقاء وسلم الخزاعي د هجرت چې د خزاعه مهمې قبیلې او د ښکاره مشرانو نقطې څخه وو په اته د څو بندونو کې نفرو درته بیان سره کړم. ورسول الله صلی اوله الله نقطه علیه و آله وسلم ته هغه ښکاره شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت څخه رامعلومیږي. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ټولو اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار کړ چې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګري چې په دغه وخت نو علماء کرام او بیا په وروسته کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره د محبت اندازه سره په حدیبیه کې رضی الله تعالی عنه چې ستاسو د جنگ اراده لري ورسول الله او کعبه صلی الله علیه و آله وسلم ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم دی رضی الله تعالی عنه د عمرې د ادا کولو لپاره راغلی چې دغه مفهوم تائید او تاکید او تاوانونه ورسته ولي نور ډېر شیان مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله مریضي سره کې پرېږدي د لمانځه د امامت لپاره ابوبکر رضی الله تعالی عنه خلیفه وګرځاوه او پر دې تاکید کاوه چې د خلقو د لمانځه امامت به بل رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه کوي او په هغه صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای هغه په قدرت نو ابوبکر به مې د ځان خلیل ګرځولی وای تر هغه سره وجنګېږم چې واقعا هم الله عز وجل په خپل احسان سره ابوبکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز او لائق ګرځولی و اول زه اوس ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې او ما د هغه څخه او اخلاص یو نمونه او مثال هغه خبرې بلکې خپل روح او مال یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه یو خبره راته وکړه موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به غارت نه نوځي تر څو چې زور هغه خبرې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اوریدلې ورته وکړه او بدون ان شاء الله تعالى مسلمانانو مقصد عمره ده واو سبحان ربك قريش رب يا والله العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات او بل څه پوسبه چې دی عليه الصلاه والسلام د عمره د پاره راغلی دی بودیل ویل دغه خبرې مې ورسره وکړې قریش د اسلام د مبارک دین زرینې محترم زموږ د بحث پاتې حساب ان شاء الله نبوي احادیث واو
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هر ځای او هر شیبه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو 90.7 FM کندهار. په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند شیبې عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه. د الله جل جلاله په عبادت FM بولدک زمانہ لرے دوا تا بنا